اوکے بغندیانو نن زمونږ د پاست پرفیکټ ټینس ګوره پاست پرفیکټ ټینس د نور ټینسز په لحاظ سره ډیر زیات ایزی دی سمپل دی نو زما امید دی تاسو به ډیر په اسانه باندې انډرسټینډ کړئ ټیک شو ګوره اول دې ټرم ته وګورئ د پاست مطلب څه شی دی تیر شوی وخت یعنی ماضی او د پرفیکټ مطلب څه شی دی مکمل او د ټینس مطلب دی وخت یا وخت یعنی په تیر شوي وخت کې یو کار مکمل شوی وو او د هغې مکمل شوي کار په باره کې تاسو اوس خبره کوئ نو تاسو به پاست پرفیکټ ټینس استعمالوئ ټیک شو په سمپل الفاظو کې په ځان پوهه کې چې بیا نه بالکل نه غلطیږي ټیک شو چې د پښتو د جملو په اخیر کې راغلی وو وم وا وو وې دا لفظونه راغلی وو نو پوه شئ چې د پاست پرفیکټ ټینس سنټنسز دي نو بس په انګلیش کې د دې لپاره پاست پرفیکټ ټینس استعمالوئ او د هغې رولز استعمالوئ کلیر دی لکه د مثال په طور باندې زه وایم چې زه کالج ته راغلی وم نو کوم یو ټینس دی پاست پرفیکټ ټینس ته کالج ته راغلی وې نو کوم یو ټینس دی پاست پرفیکټ ټینس تا چیس کلی وا یا تا چیس کلی وو نو وا او وو نو کوم یو ټینس دی پاست پرفیکټ ټینس تا فی سبمټ کړی وو نو کوم یو ټینس دی پاست پرفیکټ ټینس پوه شئ ګلابه چې د پښتو د جملو په اخر کې وا وو وې وم دا لفظونه راغلي وو نو پوه شئ چې د پاست پرفیکټ ټینس جملې دي سنټنسز دي د هغې دپاره بیا په انګلیش کې دا رولز استعمالوئ پوه شوئ ښه اوس راشئ رولز له ګورئ په دې ټینس کې به د ورب تھرډ فارم استعمالیږي څومره هم چې پرفیکټ ټینسونه دي نو د هغې ټولو کې به د ورب تھرډ فارم چې دی هغه استعمالیږي کو هغه پاست پرفیکټ دی کو هغه پریزنټ پرفیکټ دی او کو هغه فیوچر پرفیکټ دی په ټولو کې به د ورب تھرډ فارم استعمالیږي په دې ټینس کې یعنی په پاست پرفیکټ ټینس کې به صرف یو هیلپینګ ورب استعمالیږي او هغه دی هیډ هیډ چې دی نو دا به ایز ا هیلپینګ ورب استعمالیږي خو د سبجیکټ په ځای باندې هی شي اټ سینګولر ناون آی وی یو دی پلورل ناون څه هم رالو نو د ټولو سره به هیډ هیلپینګ ورب چې دی هغه استعمالیږي کلیر دی ښه اول به ولګوئ سبجیکټ بیا به ولګوئ هیلپینګ ورب یعنی هیډ بیا پسې ولګوئ د ورب تھرډ فارم او بیا پسې ولګوئ آبجیکټ ټیک شو د سینټنس سټرکچر چې دی هغه به داسې لکه زه ووایم چې هغه اوبه څښلې وې وې پکې راغلی دی نو د پاست پرفیکټ ټینس سینټنس دی نو د هغه دپاره ولګېد هی او ورسره ولګېد هیډ هیلپینګ ورب د ورب تھرډ فارم او بیا آبجیکټ نو هی هیډ ډرنک واټر دغه شانتې هغې اوبه څښلې وې نو شي هیډ ډرنک واټر هغوی اوبه څښلې وې نو they had drunk water ما اوبه څښلې وې I had drunk water تا اوبه څښلې وې you had drunk water پیشو اوبه څښلې وې cat had drunk water پیشوګانو اوبه څښلې وې cats had drunk water پوه شوې اوس راشئ نور سینټنسز له مونږ کالج ته راغلي وو we had come to college ما چیس کلی وا I had taken tea ما اسائنمنٹ مکمل کړی وو I had completed my assignment ما فی سبمٹ کړی وو I had submitted the fee تا چې تیاره کړی وا You had prepared tea هغه د سحر مونځ کړی وو He had offered the dawn prayer هغې د قرآن مجید تلاوت کړی وو She had recited the holy Quran پوه شوې ګلابه سمپل دی ویری ګډ ښه اوس راشئ نیګیټیو سینټنسز له نیګیټیو سینټنسز چې دي د دې نه څه مراد دی نیګیټیو سینټنسز هغه سینټنسز دي چې په هغې کې نو ناٹ نیور دا راغلي نو هغې ته موږ څه وایو نیګیټیو سینټنسز ورته وایو او تاسو ته ما دا خبره کړې وه
چې نیگیټیو سنټنسز چې دي په دې کې به د هیلپینګ ورب سره پلس ناٹ چې دی هغه به ورسره ولګي. ټیک شو. نو زمونږ سره کوم یو هیلپینګ ورب دی؟ هیډ چې دی هغه زمونږ سره څه دی؟ هغه هیلپینګ ورب دی. نو د هیډ سره به ولګي ناٹ. ټیک شو. او د دې شارټ فارم چې دی هغه دی هیډنټ. کلیر دی؟ نو تاسو به څه چلو کوئ په سینټنس کې چې هیډ ناٹ ولګوئ نو بس سینټنس به څه شي؟ نیگیټیو سینټنس به شي. اول به ولګوئ سبجیکټ، بیا به پسې ولګوئ هیلپینګ ورب، بیا به پسې ولګوئ ناٹ، بیا به پسې ولګوئ د ورب تھرډ فارم، او بیا به پسې ولګوئ آبجیکټ. ګوره ګلابه اول سینټنسز په بورډ باندې لیکم که نه، ځکه چې بیا ویډیو اوږدېږي نو بیا مسله راته جوړي. ټیک شو. اول سینټنسز په بورډ باندې لیکم، د هغې نه بعد چې دی بیا به ایکسپلین کو. اوکې. ها اوس راشئ سینټنسز له. چې زه ووایم چې هغه اوبه نه وې څښلې نو څه he had not drunk water. هغې اوبه نه وې څښلې she had not drunk water. هغوی اوبه نه وې څښلې they had not drunk water. ما اوبه نه وې څښلې I had not drunk water. اوس اگزامپل سینټنسز نور له راشئ. ما موبایل فون نه و استعمال کړی. I had not used mobile phone. ته کالج ته نه وې راغلی. You had not come to college. ته پلی ګراؤنډ ته نه وې تللی. You had not gone to the playground. ٹھیک شو. تا کپڑے نه وې استری کړی. You had not pressed the clothes. تا کپڑے نه وې وینځلې. You had not washed the clothes. هغه زما بوټان نو پالش کړی. He had not polished my shoes. هغې کور نو صفا کړی. She had not cleaned her house. پوه شوې ګلاب په دې باندې؟ سمپل خبر دی. په نیگیټیو جملو کې صرف د هیلپینګ ورب یعنی د هیډ سره ناٹ ولګوئ او اخ د ورب ورسره تل فارم ولګوئ جو نیگیټیو سینټنسز چې دي هغه به جوړ شي. ټیک شو. اوس راشئ انټراګیټیو سینټنسز له. ها اوس راشئ انټراګیټیو سینټنسز له. تاسو ته زه بار بار دا خبره کوم چې انټراګیټیو سینټنسز هغې سینټنسز ته وایي چې په هغې کې کوېسچن شوي وي، سوال پکې شوي وي، نو هغې ته موږ څه وایو؟ انټراګیټیو سینټنسز. او دا دوه خبرې به یاد ساتئ چې انټراګیټیو سینټنسز به سټارټ کېږي داسې نه د هیلپینګ ورب نه او په لاست کې به لګي ساین آف انټروګیشن. نو ګورئ اول به موږ څه هیلپینګ ورب به ولګو، بیا به سبجیکټ، بیا به د ورب تھرډ فارم، بیا آبجیکټ او په لاست کې ساین آف انټروګیشن. چې زه وایم چې آیا هغه اوبه څښلې وې نو څه had he drunk water. دغه شانتې آیا هغې اوبه څښلې وې had she drunk water. آیا هغوی اوبه څښلې وې had they drunk water. آیا ما اوبه څښلې وې had I drunk water. آیا ته کالج ته راغلی وې had you come to college. آیا تا موبایل فون اغستی و had you bought mobile phone. آیا تا دروازه کولاو کړې وه had you opened the door. آیا تا دروازه بنده کړې وه had you closed the door. آیا تا کپڑے صفا کړې وې یا انځلې وې had you washed your clothes. آیا تا بوټان پالش کړي وو had you polished your shoes. آیا تا هغه ته کال کړی وو had you called him. یا آیا هغه تا ته کال کړی وو had he called you. سپکې ګران شته. بالکل سمپل دی ګلابه چې کله ستاسو نه په هیډ کې کوېسچن وشو نو پوه شئ چې جواب به وله په پاس پرفیکټ ټینس کې ورکوئ. نو که ستا جواب چېرې په یس کې دی yes he had drunk water او که چېرې نه نو څو no he had not یا hadn't drunk water. دغه شانتې ستاسو نه چا کوېسچن وکړو چې had you come to college نو څو yes I had come to college. No I had not come to college. Had you pressed your clothes? Yes I had pressed my clothes. No I had not pressed my clothes. Had you recited the Holy Quran? Yes I had recited the Holy Quran.
no, I had not या no, I hadn't recite the Holy Quran. Had you taken the class? Yes, I had taken the class. No, I had not या no, I hadn't taken the class. Pwede ka sa grunge